بیبي سره د شا طرف نه کورواله کول جایز دي. دا مسله یاد کړئ محترم، اکثر ملګری تاسو کوي چې بیبي سره د شا طرف نه کورواله کول جایز دي کنه؟ نو بالکل جایز دي، خو داول دا بیان مکمل ووري. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قران کې الله سبحانه و تعالی بلکې فرمایي چې زنه تاسو پټي دي، نو چې په کوم طرف راتلل کوي او که یو سړی د شا طرف نه کورواله کوي بیبي سره شا طرف نه کورواله کوي په مخ کې اندام، یعنی شا طرف نه راتاویږي او مخ کې لار باندې کوي، کوم ځای کې چې ماشوم پیدا کیږي به جایز دي. خو په شا کې کورواله کول دا حرام دي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يحل مأت النساء في حشوشهن. نبی علیہ السلام فرمایي لعنت شوی بلکې جایز نه دی هغه انسان لا لعنت ته پاک انسان مې چې زانو تراتل کې د شا طرف نه ټک مچاو سی باندې شا طرف نه کورواله کول مخ کې لار باندې بیا جایز دي، خو په دوبور کې یعنی د ټکو مچاو کې خاص کورواله کول دا حرام دي. یو ملګری ته پوښتنه کړو که په هر طریقه باندې کورواله کې جایز دي، خو شا طرف نه باندې راځي. دا یو ضروري مسله و چې تاسو سره شریک کړو. کبه هم چې سم مسله بالکل ان شاء الله تاسو کولای شئ. الله سبحانه و تعالی مو تاسو په قران حدیث باندې کوي.